په خپل وجود کې خپلې ساته ملامته شومه په خپل وجود کې خپلې ساته ملامته شومه او زه چې مړ نه شومه نو تا ته ملامته شومه په خپل وجود کې خپلې ساته ملامته شومه او زه چې مړ نه شومه نو تا ته ملامته شومه او ما د هوا نه په خپل کور کې ډیوه نه ساتله ما د هوا نه په خپل کور کې ډیوه نه ساتله خو بس چې مړه شوه نو رڼا ته ملامته شومه السلام علیکم مینوالو ستاسو ورور صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم او په دې هیله یم چې روغ جوړ وئ او د صحت په جامه وئ مینوالو د نور کله په شان نن هم را سره په دغه عیني پروګرام کې یو میلمه ناستی کوي میلمه څوک دی میلمه یو ډېر ښه شاعر دی او یو زلمی شاعر دی او دې سره سره یو ښه انسان هم دی نو ملګرو وخت مو نه اخلمه د میلمه په طرف ورځمه ګران شهید حسین عادل وروره تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شئ وایم ډېره مننه صالح نادان صاحب او سلام مومن صاحب ډېره مننه مو کوو چې دغه عیني خپرونه مو زموږ خواله راوړه او زموږ در سره دا څو شیبې خوندورې تېرې شوې نو شعرونه به مو وایو غزل به هم وایو ستاسو په خوښه او خو د دې نه مخکې زموږ د بعضې مینوال دي چې هغې ستاسو نه نه دي خبر ډېر ملګري به هم پېژني خو که دې سره خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه د ملکڼ درګۍ اوسېدونکی یم او دلته پېښور کې ژوند کوم تعلیمي هلې ځلې مې دلته پېښور کې روانې دي او دغه د ادب سره هم مینه لرو د پروګرامونو کې مشاعرو کې ناستی کوو ملګرو سره ډېره ښه ده شهید حسین عادل وروره مینوال به په تمه وي چې موږ به د شهید حسین عادل ورور نه خوندور شعرونه اورو او نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړئ ډېره مننه یو غزل به وایم غزل نه مخکې څو شعرونه وایم چې بغیر له تا مې فکر ستړی ستړی پاتې کېږي بغیر له تا مې فکر ستړی ستړی پاتې کېږي راوګوره غزل رانه نیمګړی پاتې کېږي مننه بغیر له تا مې فکر ستړی ستړی پاتې کېږي راوګوره غزل رانه نیمګړی پاتې کېږي که ته زمانه لاړلې نو زه ولې خفه شم که ته زمانه لاړلې نو زه ولې خفه شم د چا سره د چا بیه راوړی پاتې کېږي که ته زمانه لاړلې نو زه ولې خفه شم د چا سره د چا بیه راوړی پاتې کېږي دا خلک دا دنیا به نوره هم شي زوروره دا خلک دا دنیا به نوره هم شي زوروره دل به داسې مړی پاتې کېږي ډېره مننه دا خلک دا دنیا به نوره هم شي زوروره دل به داسې مړی پاتې کېږي ډېره مننه بل غزل دی چې ما څو وارې توبه کړه له انکاره ستا دپاره ما څو وارې توبه کړه له انکاره ستا دپاره لفظونه مې پیدا نه کړل اظهاره ستا دپاره هنره مقدره ما بایللی یې ډېر مخکې هنره مقدره ما بایللی یې ډېر مخکې ټکرې خورم د ژوند په هره لاره ستا دپاره تر څو پورې به مونږه بې ګناه بې خطا وجنې تر څو پورې به مونږه بې ګناه بې خطا وجنې دا دومره وینه بس نه د سرکاره ستا دپاره ډېره مننه تر څو پورې به مونږه بې ګناه بې خطا وجنې دا دومره وینه بس نه د سرکاره ستا دپاره خواهشه تا هم ډېرې ناروا را باندې وکړې خواهشه تا هم ډېرې ناروا را باندې وکړې غنمه دا دی راغلمه ترداره ستا دپاره ډېره مننه خواهشه تا هم ډېرې ناروا را باندې وکړې غنمه دا دی راغلمه ترداره ستا دپاره ماښام به رانه داسې بې نشې بې مزې نه ځي ماښام به رانه داسې بې نشې بې مزې نه ځي څه کار کوم پیسې ګټم خماره ستا دپاره ډېره مننه ماښام به رانه داسې بې نشې بې مزې نه ځي څه کار کوم پیسې ګټم خماره ستا دپاره اوس ځان ته پکې وګوره چې څومره ښکلې ښکاري اوس ځان ته پکې وګوره چې څومره ښکلې ښکاري د سترګو نه مې جوړه کړه هنداره ستا دپاره ډېره مننه اوس ځان ته پکې وګوره چې څومره ښکلې ښکاري د سترګو نه مې جوړه کړه هنداره ستا دپاره په دې هیله چې تا ته هغه تللې مرغۍ راشي په دې هیله چې تا ته هغه تللې مرغۍ راشي په لپه کې اوبه راوړم چیناره ستا دپاره ډېره مننه په دې هیله چې تا ته هغه تللې مرغۍ راشي په لپه کې اوبه راوړم چیناره ستا دپاره پټ واخله دا بنګړي دا دنداسه او دا رانجه هم پټ واخله دا بنګړي دا دنداسه او دا رانجه هم عادل پرون راوړي دي له ښاره ستا دپاره واه ډېر ښه ډېره له عادل وروره ډېر زبردست
ډېر خوندونه هم ترې واخیستل او شاید په دومره قیمتي وخت نه وخت راویستلو او موږ سره په دغه خپرونه کې ناستې وکړو. ستاسو ډېره مننه کوم. ډېره مننه ستاسو هم هرکلی درته وایو هر کله راشئ او الله مو تل خوشحال لره چې دغسې نور زلمي شاعران زموږ چې کوم ورک شاعران دي هغه دغسې را برسېره کړي او د هغوی پیغام نړۍ ته ورسوئ. ډېره مننه. ستاسو مننه. مینوال نن را سره په عیني خپرونه کې ډېر ګران ملګري او ډېر ښه شاعر او زلمي شاعر شاهد حسین عادل ور ناستې کولو چې تاسو ترېنه ډېر خوندور شعرونه واورېدل. تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین سنان مومند له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.